سلامونه، زه صفي الله ستانکزی یم او هایلایټ خبرونه ته ښه راغلاست وایم. جرمني شاوخوا 23 افغانان نن ډیپورټ کړل. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني فدرالي پولیسو شاوخوا 23 افغانان چې اکثر په جرمونو کې ښکیل بلل شوي او د اخراج په لیست کې وو د لایپزیګ له هوایي ډګر څخه په یوه چارټر الوتنه کې کابل ته ولېږل. د لایپزیګ په هوایي ډګر کې د کډوالو د حقونو فعالانو د دغو افغانانو د ایستلو پر ضد اعتراض هم وکړ. خو د جرمني د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي د افغانانو ایستل نور یوازې پر مجرمینو او خطرناکو کسانو پورې محدود نه دي، بلکې نور هغه کسان هم چې د ایستلو شرایط ولري خپل هیواد ته به ستانه کړل شي. د جرمني د شنو ګوند یو شمېر استازو هم پر دې پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت د ایستلو د پالیسۍ د عملي کولو لپاره له طالبانو سره په داسې حال کې همکاري کوي چې هغوی د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. په بدخشان کې تر ناکراریو وروسته د طالبانو حکومت دغه ولایت ته نوی والي ټاکلی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین ملا رحمت الله نجیب د مولوي اسماعیل غزنوي په ځای د بدخشان والي او د سرپل پخوانی والي ملا احمد شاه دین دوست د بدخشان امنیه قمندان ټاکل شوی. د طالبانو ناراضي قمندان جمعه خان فاتح له څو ورځو جګړو وروسته تسلیم شوی او تر هغه مخکې د فیض آباد لپاره د طالبانو ښاروال حبیب الرحمن منصور په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت د مقاومت ملي جبهې په غاړه اخیستی و ووژل شو. د ایران قضایه قوې یوه ښځینه سیاسي بندي ارغوان فلاحي په اعدام محکوم کړې. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور په اساس ارغوان فلاحي د بغاوت او د ایران د رژیم د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق سازمان سره د همکارۍ په تور په اعدام محکوم شوې. د هغې د اعدام حکم د ایران سترې محکمې تایید کړی دی. ارغوان فلاحي د 1403 کال د دلوې په شپږمه په تهران کې نیول شوې وه. هغه وخت په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره د ځان زندگی ازادي په نوم د اعتراضونو پر مهال زرګونه مظاهرچیان نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس ایران کې سږ کال تر دې دمه لږ تر لږه 56 کسان د ملي امنیت جرایمو او 22 نور د اعتراضونو په خاطر اعدام شوي دي. او واشنګټن سوریه د ترهګرۍ ملاتړو هیوادونو له نوملړه بهر کړه. د ترهګرۍ ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې د هیوادونو شمولیت هغوی د امریکا د بهرنیو مرستو له ترلاسه کولو، د امریکا د دفاعي تجهیزاتو له پیرلو او همداراز د ځینو مالي راکړو ورکړو څخه محروموي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي دا اقدام به په سوریه کې د پانګونې فرصتونه زیات کړي څو سیاسي او اقتصادي ثبات ته وده ورکړل شي. د سوریې مرکزي بانک هم د واشنګټن د دې پریکړې هرکلی کړی او هغه تاریخي اقدام بللی دی.